نن موږ خبره کوو په برګي باندې چې برګې په انسان باندې ولې راځي او څنګه راځي. آیا د دې نه بچاو ممکن دی که نه؟ برګي ته په میډیکل ټرمینالوژي کې ویلی کېږي ویټیلیګو. د انسان په دې وجود کې دننه یو قسم سیلز دي، هغه ته ویلی کېږي میلانوسایټ سیلز. دا میلانوسایټ سیلز چې دي دا په وجود کې دننه میلانین پیدا کوي، میلانین پروډیوس کوي. د دغه میلانین کار څه دی؟ زمونږ د ویښتو کلر، د ویښتو رنګ زمونږ تور دی، دا د میلانین د وجې. زمونږ د سترګو رنګ څنګه دی؟ دا د میلانین د وجې. زمونږ د سکین د پوستکي رنګ څنګه دی؟ دا د میلانین د وجې. اوس دا برګې څنګه راځي؟ کله کله داسې وشي زمونږ په دې وجود کې څه نقصان راشي، د هغه د وجې نه دا میلانین نه جوړېږي، دا میلانوسایټ سیلز چې دي دا خپل کار پرېږدي، یا نه جوړېږي یا کار پرېږدي یا کم شي په تعداد کې. او دغه مختلف وجو نه کېدلی شي، لکه فار اگزامپل د ایجنګ سره هم تعلق ساتي. څومره چې د انسان عمر سیوا کېږي هغومره د ده په وجود کې کمی راځي، هغومره د ده وجود کمزوری کېږي. نو د عمر سره سره د ده په وجود کې میلانین هغه شانته کې نه جوړېږي. نو چې میلانین نه جوړېږي د ده ویښته هم سپینېږي، په ده باندې برګې هم راځي، مختلف قسم مسلې درته راځي. بل دا میلانین داسې هم کېدلی شي چې کله یو انسان اکسیډنټ وکړي خدا نخواسته، یا انجري په چاقو ولګي، په چوړکۍ باندې ولګي، یو ځای زخمي شي، په هغه ایریا کې د ده په وجود کې د میلانوسایټ سیلز چې کوم دي دا ختم شي، زخمي شي، ډډ شي، مړه شي. نو چې مړه شي بیا دغلته میلانین سیل نه جوړېږي. او تاسو ته ما وویل د میلانین کار څه دی؟ د میلانین کار دی زموږ ویښتو له رنګ ورکول، زموږ سترګو له رنګ ورکول، زموږ پوستکي سکین له رنګ ورکول. نو چې میلانین نه جوړېږي دغلته اوس مسله درته راغله، د ده په سکین په پوستکي باندې به سپین سپین داغونه راشي. ولې؟ چې د دغه میلانین کار خو څه و؟ د دغه میلانین کار و رنګ ورکول. اوس میلانین زخمي شو، خراب شو، ډډ شو، مړه شو، نو هغه خپل کار خو دی اوس نشي کولی، میلانین ختم شو، نو په ده باندې به سپین سپین داغونه راشي. دغه ته ویلی کېږي برګې. اوس آیا د دې نه بچاو ممکن دی که نه؟ نو ګوره دا یو خبره یاد وساتئ، کله هم چې ستاسو په وجود کې په یو اندام باندې په یو حصه باندې سپین سپین داغونه راښکاره شو، نو فورا تاسو خپل ډاکټر ته رجوع وکړئ، فورا تاسو ډرماټالوجست ته لاړ شئ چې هغه دا چیک اپ وکړي، د دې معاینه وکړي، هغه معلومات وکړي چې آیا دا ویټیلیګو ده که نه، آیا دا برګې دی که نه. که چېرته دا برګې نو په انیشیل سټیج کې د دې علاج کېږي، د دې نه بچاو ممکن دی. خو که چېرته په دغه وخت کې تاسو فورا ډاکټر ته رجوع ونه کړئ، کله هم چې دا ویټیلیګو، دا برګې، دا سپین سپین داغونه په وجود باندې تاسو اګنور کړئ او په وخت باندې د ډاکټر سره رابطه ونه کړئ، دا چې 30% ورسېږي نو بیا د دې علاج پاسبل نه دی، بیا دا په میډیسن په ټیبلیټس باندې نه کنټرول کېږي. نو کله هم چې داسې حالات راشي سپین سپین داغونه ستا په وجود کې یو دوه ټاکې راښکاره شو، نو فورا ډاکټر ته رجوع پکار ده چې هغه د دې چیک اپ وکړي. که چېرته دا برګې ویټیلیګو نو چې هغه د دې علاج شروع کړي. تاسو ته ما ویل که چېرته دا 30% ته ورسېږي، 30 نه سوا شي، نو بیا د دې علاج په میډیسن باندې نه کېږي.